سادات خبرې کوم موږ د مانیری پایانو کې ارته باندې کې پاتې کیږو او زما د زیات هسپتال کې نن سالوره مرز زموږ داخل شوي او د دوه ورځې بیهوشه دا د نوابزاده نوم دی چې نېشنل پارټي کې سیکرټریم دی او بل ورور دی ابراهیم نو دی ماسوتان مونږ ته زموږ شریک جماعت هم دی او زموږ یو ځایونه دي نو دی کې دا شی چې دی غلامي نه کوي او دی اډر نه ماني نه به تاته مسالې جوړي نو موږ دوی دغه نه کوو بس صرف موږ دا دغه د ګناه زموږ دا چې موږ دوی غلامي نه کوو بس موږ خپله مزدوري کوو خپل کور ته راځو او بس کور پاک راکړی دی نو دا زیره له درې ورځې مخکې ووه په سپېړو په لتو باندې خو موږ ماف کړو موږ یې روژه ده اوس هغه ورځ دی چې بیا موږ لرل نو بیا راګیر کړو نو د ابراهیم په لتو په سکون ووه د نواب سره بیټ و نو بعد ولې د سر له بیټ راواچو نو هغه بیهوش هم دی او دا کاپرای د هډوکې چې کوم دی نه کرک شوی هم دی سبا اخري پورې چې کوم دی بیا اکسرې کوو دا غټه سره انو کېدای شي اپریشن ولو کې ځکه چې یوې سبا ولا تور پر ولا دا کوو نو اپریشن به ونه کوو نو زمونږ خپلو ادارو ته دا خواسته چې نه زمونږ کس ونیسلی شو نه موږ ته څه پته ولګېده نه موږ له انصاف راکړي نو موږ خپلو ادارو ته دا وایو چې بعض مجرمان دې ونیسلی شي او دوی سره موږ له انصاف دې راکړي چې زما د زوی دی ولې وټاکوه ولې دوی داسې بېهوشه که او داسې ناترسه والې ولا ورکړه داسې ورکړه په انډیا ولا کشمیر کې نه ورکوي او ده د ګناه څه دی دوی دې ما ته ګناه وښیي د خپل زوی چې ده دا ګناه کړی دی موږ به یې وبخومو او ما ته د خپل ګناه وښیي چې موږ ستا راځي په دې ګناه باندې ټاکولی دی موږ به د لسو په ځای شل ورکړو د شلو په ځای به د څلوېښت ورکړو په مهرباني موږ خپلو دغه ته وایو صوابه یې چې کوم مقامي دغه دي سی جو صاحب دی ډي اس پي صاحب دی ډي ډي او صاحب دی او خپل آی جي ته موږ دا خواست کوو چې موږ له انصاف راکړی شي او موږ که باندې شوه نو موږ غریبانان یو موږ هېڅ چا نه تپوس نشو کولی په تاسو باندې بس دغه دی او خدای پاک زموږ مشران کړي یې نو بس موږ د تاسو انصاف دغه کوي نو زموږ به هم زړه یخ شي او دغه به شي او که دغه شان موږ انصاف دا کوو نو بس هغه د زور شی ټوپک به راغلو په ټوپک کې خو بیا خیر نه او دغه نشته بس زه خپل ادارو ته دا کوم چې موږ له انصاف راکړی شي او زما د زوی نه چې کومه وینه وباید همدا چې بې ځایه لړلی شي موږ دغه دا کوو بس ما ته د خپل ګناه وښیي السلام علیکم